قسم په خدای بیګانه بله شپه وه د زه ناست وم ما ویل اوس به رانه مري اوس به رانه مري صاحب بنده وروره پوه شې مرۍ دونه پړسېدلې وه خېټه پړسېدلې وه په خدای قسم چې د شپې 11 بجو پورې زه هغې ته ناست ژوند د کامې عشق په نمازار نه کړې هله بیا ګلې کوه هله بیا ګلې کوه هله بیا ګلې کوه هله بیا ګلې کوه. خاوند په هسپتال کې پروت دی او دغه واړه ماشومان ته نه پاتې دي او دا ساحه په ننګرهار کې شتون لري. زه د کابل نه دو لپاره راغلی یم او مور یې وویله چې زما سره دو هم روژه نیولې ده یعنې په کور کې هېڅ هم نشته دی وچه ډوډۍ موږ په اوبو کې ورته خیشتو دا ورکو نو دغسې خلک چې دي دا مستحق دي دو ته مې سودا راوړې ده انشاءالله د دو هغه روژه به صحیح تېرېږي پې او دا زموږ عزت دی دا زموږ د وطن عزت دی زموږ دا خورکۍ چې د ډاکټره هم ده خو بس مشکلات دي دنیوي مشکلات دي بس الله رب العزت دې په ټول مسلمانانو رحم وکړي موږ ته د هر افغان عزت مهم دی او د انشاءالله د دې ساتنه پوره کړو. دا زموږ خور ده دا په موږ باندې حق لري دا زموږ دین په دنیا خور ده او انشاءالله هره میاشت تر هغې د دې مشکل نه وي حل شوی زه د ورور په شان انشاءالله همکار یم او د دو د ماشومانو او د دو لپاره به انشاءالله سودا راوړم. د دې خاوند چې دی په هسپتال کې پروت دی او مریض دی او څو ماشومان دي 15 ماشومان دي خزا الله دې رحم وکړي او اختر چې کالي مالي دې ورته کړي که نه موږ د لپاره ډوډۍ کالي زه الله مهربان دی انشاءالله هر څه به الله سم کیسې دی نو زه والا ستا لپاره د کابل نه راغلم او هلته هم دغسې ستاسو په شان باندې بېوزله مسکینان شته دی ښه انشاءالله دغې ته به هم دوا واخلې دا ده مورې دا دې پیسې د دو لپاره کالیم واخله او دوا مو واپله دا دې سودا دې هله بیا ګلې کوه هله بیا ګلې کوه روستړی مې شي جوړ په خیر سره د خدای کړی انشاءالله جوړې صحتونه دې ښه دي انشاءالله کلاري ده غریبي چې نه انځار زره تر اوسه پورې دې چا کومک نه کړی بیخي هېڅ څنګه دی کار دی څنګه دی زندگی دې چې کار دې چلیږي 100 روپۍ کار یې کړی هله بیا ګلې کوه 300 روپۍ کې کباړي خپلې 14 روپۍ اخلي ما سره هېڅ نه پاتې کېږي ما سره 100 روپۍ 1.5 روپۍ ما سره پاتې کېږي هغه ځای کې مریضه مور د فشار یې خېږي اعصابو تکلیف لري دا هفتې 1200 روپو دوا ده د هغې قسم په خدای بیګانه بله شپه وه د زه ناست وم ما ویل اوس به رانه مري اوس به رانه مري صاحب بنده وروره پوه شې مرۍ دونه پړسېدلې وه خېټه پړسېدلې وه په خدای قسم چې د شپې 11 بجو پورې زه هغې ته ناست وم دې قبول دی او قبول به شي قبول به وي دا وچه ډوډۍ چې ټولې او دا پولې مولې به خرڅوې دا پولې خرڅوې او په دې باندې څو فامیله 6 نفره پیسه دي زه نه پیسو زه د سایکل نه چې دې سایکل نه وې چې وکړم رښتیا وایي خلک په موټرو بلډینګونو مارکیټونو باندې د دو مشکلات نه حلیږي دا ورور وایي زه په دې سایکل څه وکړم رښتیا وایي نو کوم سر ته سړی ورسېږي مذاق فعل یار نه کړې هله بیا ګلې کوه هله بیا ګلې کوه دا ما ته وایي بابا 15 روپۍ راکړه ما سره 15 روپۍ دې تاسو 15 روپۍ ورکړم ته مور دې ما ته وایي بابا وایي ما له اختر له جامې وکړې وایي ما سینډل والا وایي نور جوړه ګو اخېستې دي وایي ما نه یاره ته راشه بچیا راشه کالي دې نشته ها کالي دې نشته کالي درته زه کوم صحیح دی سینډل به هم درته والم کالي به هم درته والم مارشه صحیح دی که نه آفرین ودېږه تا ته خو مخکې نه پیسې درکړم صحیح دی سینډل به هم ځان ته واخلې کالي به هم ځان ته واخلې ښه آفرین دا یې دي تا دې کالیو صحیح شو سینډل دې هم شو کالي دې هم شو صحیح دی که نه صحیح دی پلار ته به دې هم ورکړم ښه دا ورور مې والا دا د روپۍ وروره په دې باندې به انشاءالله څه نه څه ګزاره وکړي مذاق فعل یار نه کړې هله بیا ګلې کوه هله بیا ګلې کوه
ززان کې خویونه د غورځنګ محترمو دغه ورور زموږ په داسې ځای کې اوسېږي چې مکمل ګر چاپېره غرونه دي او د ده بیچاره اووه لورګانې دي او دا تنها دغه مریض ځان باندې مریض هم دی وایي د کور سرپرستي زه په غاړه زما غوندې رور لري حاجي صاحب راکړه غېږه ماته زما غوندې رور لري هېڅ تشویش ونه کې داسې فکر وکړه لکه یو ورور دی چې راغلی او زه انشاءالله هېڅ نه ژاړې به نه حاجي صاحب جانه نو ته زموږ ورور یې ته زموږ افغان یې ته د دې ملک یې او تا سره به انشاءالله د خپلې دغه د خولې نوړې بېلوو تا وړه وړه بچې څنګه یې ته ګورې که غوښې په انګار نه کړې نو افغانانو خپل اولادونو سره دا مقایسه کوي او موږ خو همیشه تاسو ته ویلي چې زه هغه کورنۍ پسې ګرځم چې هغه په واقعیت د مستحق وي دې منطقې ته بیا هم راځم انشاءالله ستا اول بیا اخلم زه نو دا مې انشاءالله د سره وعده فی الحال به زه تا ته شی درکړم د دې روژې مشکل به دې په حل کې سي انشاءالله نو الله مهربان دی تشویش به نه کوي دا 5000 روپۍ فی الحال در سره واخله زه بیا درته راځم سودا درته راوړم صحیح دی حاجي صاحب مې که منصور غوندې په دار نه